الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. کتاب ریاض صالحین یوسلو ویشتم نمبر باب شروع. باب مبارد دی کی چې مومن مسلمان با د خوب په وخت کې څه وایي. په دې باب کې پنځم نمبر حدیث ته یعیش ابن طخفة الغفاري رضي الله عنه فرمای: قال أبي: زما پلار ویلی دی بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني. لاروي چې زه په جماعت کې ما ډډه لګولې وه پروتو ما على بطني په خپله خېټه باندې، یعنی خېټه مې لاندې وه او زه په دې خېټه باندې پروتو ما. اذا رجل يحركني برجلي، نو په دې کې یو سړی اذا رجل يحركني برجلي و په دې کې یو سړی زه په خپه باندې زه وخوځولم، په خپه باندې یو سړی زه وخوځولم. فقال، دې سړي ما ته وویله: ان هذه ضجعة يبغضها الله. یقینا دا پرې وتل چې یو دا ملاسته چې دا هغه ملاسته چې الله دا بده ګڼي، الله دا نه ده خوښه، دا ته چې په سر رقم پروت دی. قال، نو زما پلار وی فنظرت ما چې دې سړي ته وکتل فاذا رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دا سړی د الله پیغمبر و. یعنی زه جماعت کې پروت وم او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه طریقه چې زه سره رقم پروت وم چې هغه په خېټه باندې د پاسه پرېوتلو، خېټه مې لاندې وه، زه پې د پاسه یې پروت وم، نو دا پرېوتل د الله پیغمبر زما ته وخوځولم په خپه باندې او راته یې وویله دا هغه ملاسته ده او د هغه پرېوتل چې الله دا خوښه نه ګڼي، د الله دا بدې شي، نو داسې پرېوتل دا په کار نه دي. دا بل روایت دی ابي هريره زموږ روایت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر فرمایي: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: یسوع چې کېناستو لم يذكر الله تعالى فيه، او په دغه ناسته کې د الله تعالی هیڅ قسم یادونه ونه کی. سړی یو مجلس کې کېناستو، د دوستانو سره کېناستو، یا ځان له کېناستو، یا چېرته په هسپتال کې چاته انتظار کوي یا بل ځای کې انتظار کوي، خو سړی صرف یو ناسته وکړه او الله پکې نه یادوي، سبحان الله نه وی، لا اله الا الله نه وی، لا حول ولا قوة الا بالله نه وی، استغفر الله نه وی، كانت عليه من الله ترى. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وې دغه ناسته او په دې سړي باندې د الله د طرف نه څه شی دی؟ تیره، د الله د خوا نه په دې سړي باندې نقصان دی. څه معنا؟ یعنی معنی دا ده، مقصد دا ده، یعنی دا سړی به د الله تعالی د مؤاخذې او د نیولو نه هیڅ قسم په امان کې نه وي. الله تعالی به دا سړی په دې تشه ناست کې راستلو باندې راګیري، الله به یې رانیسي، الله به یې تپوس کوي. دا یو نقصان دی چې دې سړي وکړو، یعنی څومره غټه خبره ده. یو روایت کې دا راځي، روایت امام مسلم د نبی اسلام فرمایي: انی لاستغفر الله فی اليوم 100 مره. وې زه د الله نه په ورځ کې 100 پېرې بخښنه غواړم. بل روایت کې راځي، روایت ترمذی او د ابو داود دی، صحابه کرام وی وې دا 100 مره څه معنی؟ 100 مره فی المجلس الواحد او اکثر. وې دا 100 پېرې د الله نه استغفار غوښتل چې الله ما معاف کړي، الله ما وبخي، استغفر الله استغفر الله. وې دا به نبی سلام په یو مجلس کې ویله موږ ول حسابول، او یا به نبی سلام په یو مجلس کې د 100 پیرونه زیات ویله استغفر الله استغفر الله. یعنی الله پیغمبر اسې نه کېناستو. او ځکه نبی سلام فرمایي څوک چې کېناستو والله یادېږي په دغې ناسته کې د الله له طرف نه به د بنده باندې نقصاني، الله تعالی به دا بدیان دا سړی به د الله د نیولو نه په امان کې نه وي. ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه، او چا چې
ډډه ولګوله په داسې حال کې چې الله نه یادې په دغې ملاسته کې کانت علیه من الله تیره نو وي به په دغې سړي باندې د الله طرف نه تیره نقصان چې د الله د مؤاخذې نه به دا سړی په امان کې نه وي محترمین دا یاد ساتئ یعنی موږ او تاسو کله قدرمنې د الله په نس چې کله الله یادوو چې کله یو بنده نه الله نه یادوي دا سړی ډېر بې قدره دی ګوره تا کې د الله عزت نشته تا کې د الله یادول نشته چا د چا سره مینه که نه سړی بار بار یادوي په لاره ما سړی یادوي سوچونو کې اوړي راوړي ملګرو دوستان تا چا سره چې میلاو شي هغې ته م یادوي د هغې یو قسم صفات بیانوي چې دا داسې ښه سړی دی او دا داسې یو قوم سره تعلق ساتي نو څوک چې الله سره واقعا د الله سره مینه لري نو الله به حتما یادوي هغه به په ملاسته م یادوي هغه به په ناسته م یادوي هغه به ځان نه م یادوي هغه به مجلسونو کې م یادوي نبي صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی روایت امام ترمذي د عبدالله بن بصر وی یو سړی راغی ویل یا رسول الله ای د الله پیغمبره ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني شيئا اتشبث به ای د الله پیغمبره د اسلام د احکامات دا په ما باندې ډېر شوي دي کوم یو کوم حکم به زه یادوم او کوم کار به زه کوم او کوم ذکر به زه کوم د الله پیغمبر داسې یو شي باندې ما دا خبر راکړه چې هغه زه کلک ونیسم او په هغې باندې کلک عمل وکړم ګوره څومره خبرې به دې کې راځي حج وکړه مور پلار سره نیکي وکړه جومات کې منځونه وکړه ذکر اذکار کا او دغه شان نور ډېرې خبرې به دې کې راځي ډېر احکام د اسلام دي کوم به سړی کوي نو د الله پیغمبر ته په دې ټولو کې څه وایي لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله څه کوه همیشه دې ستا ژبه په ذکر باندې لمدوي ستا ژبه دې همیشه په ذکر باندې لمدوي مقصد دا ته چې الله یادې هغه پارې طریقې سره تلاوت د قرآن کې سبحان الله ویلی شي کوم ذکر تا ته اساني کوم ذکر تا ته اساني دا ویوه دا ټول مسایل د دین به تا ته اسانېږي یعنې معنی څه ته چې د الله ذکر کې دا ټولې مسلې تا وکړې تا منځونه م وکړه تا عبادتونه م وکړه تا د مور پلار سره نیکي م وکړه یعنې څومره چې احکام د دین د الله به درته اټومیټک تا ته اسانوي تا له الله توفیق درکوي تا ته به الله د رسېدلو توفیق درکوي تا ته به الله اسانوي تا ته به الله هغه موقع برابروي چې ستا دا بدن په هغه خیر کې استعمال شي او چې ستا د الله سره تعلق ني ستا ژبه په الله په ذکر لمدري نه پوه چې ستا بدن به حتما که ته غواړې که نه غواړې اټومیټک به د الله په نافرمانۍ کې استعمالي الله دې پرې راضي نه شي موږ تاسو د الله په خپل هغه بندګۍ کې استعمال کړي محترمینو کې کېناستل دي کې ملاستل دي که روانېدل دي په لاره باندې تګي دا باید موږ تاسو موقع وګڼو فرصتونه وګڼو دا باید د آخرت دپاره زموږ شان د موږ تاسو د آخرت دپاره هغه دشته چې الله تعالی دغه شان ته پیدا کړې ده د ابراهیم علیه السلام څه وایي وی دا جنت چې دا یوه دشته ده مؤمنانو مسلمانانو په دې کې ځان له باغونه وکړئ باغونه د دشت د آخرت چې دي د جنت هغه سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اکبر دا اذکار دي الله دې په دې خبرو مو تاسو موږ توفیق راکړي زموږ او تاسو ژبه دې همیشه الله تعالی